مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. او د هغه کسانو مثال چې خپل مولینه د الله تعالی د رضا غوښتلې د پورا او د خپل نفسینه د کلکول د پورا لګوي د هغه بوغ په شان دی چې په نرم ځکه باندې وي چې په هغه زورور باران ووريږي نو دغه بوغ خپل میوه دو چند کی نو که په هغه زورور باران و نه وريږي نو هغه تنه نری باران هم کافی دی او الله تعالی هغه کورینه لرا شل دین کدی چې توسه کوي. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا پتو سے که یو کس دا خوشوي چې د کجیره او انګیره داسې بوغوي چې د هغه د لون دی ویلې بهيږي او د پورا په هغه بوغ چې هر قسمه میوي وي په دې حال کې چې دته بوډاوالای روشي او د کمزوري وړ بچي وي پس په دغه بوغ کې داسې سخت بود روشي چې په هغه کې یور وي نو دا بوغ وخي وسوځوي. همدارنګ الله تعالی توسه د پورا آیاتنا نقش بیانوي د دې د پورا چې توسه شو فکر وکړي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هغه کسونه چې ایمان راوړل دي له هغه پوکې مولینه نه خرج کوي چې توسه ګټلې دي او له هغه مولینه نه چې میش توسه د پورا د ځکه نه رويستلې دي او له هغه مول څخه چې توسه خیرات کوي د به کور شي اراده مکوي حال دا چې توسه په خپل د هغه وخستین کې نه یي مگر دا چې د په بارا کې توسه سترګې پټه کوي او پوښي چې یقینا الله تعالی ډېر بے پروا ډېر سنا صفت ولدای. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان توسه د غریبۍ څخه ویروي او توسه ته د بهایي حکم کوي او الله تعالی توسه سره د خپل طرف نه د مغفرت او فضل وعده کوي او الله تعالی په روخه فضل ولا شپوي دی.